بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د امام بخاري رحمه الله په دې مبارک کتاب کې د درسونو او د نصیحتونو دا سلسله وه چې په هغې کې موږ وضاحت کوو د کتاب الرقاق، هغه خبرې چې په هغې سره زړونه نرمیږي او د غفلت نه رابیدار شي. او مقصد د دې کتاب الرقاق هغه هم دغه دی چې دا زړونه نرم شي، نو چې کله نرم شي نو الله ته به واپس شي. بیا په آخرني بیان کې موږ باب ختم کړی، باب الرجاء مع الخوف. باب په بیان د دې کې چې د الله نه به امید هم ساتي او د الله سبحانه وتعالی د عذاب نه به یریږي هم. الرجاء مع الخوف، امید سره د یرې نه، امید سره د یرې نه. دغه باب ختم شوی او د دې خبرې ښه وضاحت شوی چې ولې یره د امید سره، د دې خبرې وضاحت شوی. د هغې نه بعد بیا امام بخاري رحمه الله باب راوړی دی، باب الصبر عن محارم الله. باب په بیان د دې خبره کې چې د هغه کارونو نه به ځان صبرې کوم چې الله حرام کړي دي. عن محارم الله، هغه کارونه چې الله حرام کړي دي، یعنی د ګناهونو نه ځان صبرول. او دغه شاندې کې یو حدیث به راوړي په دې باب کې چې د هغې نه دا مسله ثابتېږي په عبادت باندې صبر کول. دا یو ډېر اهم باب دی او نن سبا حالاتو کې دې ته سخت ضرورت دی، انتهایی ضرورت دی ورته، الصبر عن محارم الله. ځکه چې نن سبا ګناهونه زیات شوي دي او د الله سبحانه وتعالی نافرمانیانې زیاتې شوي دي. نو په داسې وخت کې دې قسمه نصیحتونو ته ضرورت دی چې په څه طریقې سره به موږ ځان د الله د نافرمانۍ نه صبرو، په څه طریقې سره به موږ د ګناهونو نه ځان صبرو. کتاب الرقاق کې دا باب دې دپاره راوړو چې یو اهمه خبره چې د هغې سره زړه نرمیږي هغه د ګناهونو نه ځان بندول دي، او هغه خبره چې د هغې سره زړه سختیږي هغه ګناهونه کول دي. کوم انسان چې ګناهونو کې ډېر واقع کیږي او هیڅ باک نه لري چې دا ما د الله نافرماني وکړه او که د پیغمبر نافرماني مې وکړه، د دې سړي زړه سختي، دا یقیني خبره ده. نو تا ته دې باب کې یو قسمه نصیحت کوي، وایي که غواړې چې زړه دې نرمي نو بیا د ګناهونو نه ځان صبر کا او د ګناهونو نه ځان لرې ساته. ځکه چې په ګناهونو سره او په ګناهونو کولو سره او د الله په نافرمانۍ سره، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نافرمانۍ سره زړه سختیږي. باب الصبر عن محارم الله، بآیت راوړی دی وقوله عز وجل، او وینا د الله انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یقینا الله وی هغه خلکو ته چې صبر یې کړی دی اجر به میلاویږي بغیر د حساب نه، بې شماره اجر به هغوی ته میلاویږي کومو خلکو چې صبر کړی دی. او چې کله رب العالمین دا ووایي چې په دې کار باندې به بې شماره اجر میلاویږي او بې حسابه، نو پوه شه چې ډېر زیات اجر به وي. ځکه چې هغه کریم باچا چې کله دا ووایي چې اجر به بې شماره وي، نو پوه شه چې اجر به بیا
ډېر زیات دي چې د هغې به څه یعنې موږ یې سوچ هم نشو کولی. انما یوفى الصابرون، صابرون صبر کوونکي. صبر په درې قسمه دی. صبر دا په درې قسمه دی. یو صبر کول په تقدیر باندې، د الله په فیصلو باندې. الله چې په تقدیر کې څه لیکلي دي په هغې باندې صبر کول. دویم صبر دی الصبر عن المعصیه، ځان د ګناه نه صبرول او ځان د ګناهونو نه بندول. او دریم صبر دی الصبر على طاعة الله، د الله په عبادت کولو باندې صبر کول. په دې درې واڼو کې اسانه مرتبه د صبر هغه دغه ده، په تقدیر باندې صبر کول. په تقدیر باندې صبر کول دا اسان دی په نسبت ترې نورو، دا نه یم چې اسان کار دی، خو په نسبت د دې دوو نورو مرتبو یا د دې دوو نورو اقسامو دا قسم صبر کول اسان دي. او هغه په تقدیر باندې صبر، د الله په فیصلو باندې صبر. وجه دا ده چې دا غیر اختیاري دی، دې کې ستا اختیار نه چلیږي. اوس یو سړی دی زوی مړ شو، دی به صبر کوي. دې کې صبر کول اسان دي. هر چې د ګناه نه ځان صبرول دي او د عبادت په یو قسم باندې صبر کول دي، دا اختیاري صبر دی. دا اختیاري صبر دی او دا کار ګران دی په نسبت د دې اولني صبر، دا ګران دی. بیا په دې دواړو کې بعض علما خو دا وایي چې هر یو قسم په خپل ځای کې غوره دی. یعنی د ګناهونو نه ځان صبرول دا په خپل ځای کې غوره صبر دی، او د الله په یو عبادت باندې ځان صبرول او په هغې صبر کول دا په خپل ځای کې ځان له غوره صبر دی. او بعض علما دا وایي چې په دې دواړو کې د ګناه نه ځان صبرول دا اسان دي په نسبت د دې چې ته یو عبادت کې او په هغې باندې صبر کې. وجه دا ده چې د ګناه نه ځان صبرول په دې اسان دي چې یو شی دی مې کوه، یو کار دی مې کوه. لکه اوس ته یو سړي ته ووایې چې دروغ مه وایه، بس مې وایه. یعنې څه کولو ته پکې ضرورت نشتی. اوس ته یو سړي ته دا وایي د شپې تهجد کوه، نو دې کې به دی د خوب نه راپاسي، طلایي به پرېږدي، اودس به کوي، د شپې به ودرېږي، خوب به ورله ورځي، ستړی به یې کیدی شي، او تلاوت به کوي او دعاګانې به غواړي، او دی یو کار کوي. نو په دې باندې صبر کول د دغه صبر نه اسان دي، په دې باندې صبر کول د دغه صبر نه ګران دي کوم چې ځان د ګناه نه بندول دي. بیا دا خبره زه کوم چې زما مطلب دا نه چې صبر اسان دی، خو زه په نسبت د دې بل قسم ویم. نور صبر کول دا خو ګران کار دی، مګر د هغه چا دپاره اسان دی چې الله ورته توفیق ورکړي. په دې ځای کې امام بخاري رحمه الله د دغه دوو قسمونو باره کې خبره کوي. یو صبر په څه باندې؟ په عبادت باندې، او دویم صبر د ګناه نه، ځان صبرول د ګناه نه. دا آیت چې کوم راوړی دی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، چې صابر خلکو ته به صبر کوونکو ته به اجر میلاویږي بې شماره. نو دا خو عام دی، په دې کې دا ټول دننه داخل دي. که هغه صبر په تقدیر دی، که صبر د ګناه نه دی، او که صبر د الله په یو عبادت باندې کول دي، دا ټول پکې دننه داخل دي. وقال عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه بداوي وجدنا خير عيشنا بالصبر، منګ خپل ژوند غوره ژوند موندلی دی په صبر کولو کې.
یعنی کله چې موږ صبر کړی د عمر رضی الله عنه وی نو موږ د ژوند هغه مزه څکلې ده، هغه خون هم څکلی دی چې کله انسان صبر کوي او په انسان کې صبر وي، که هغه هر قسمه صبر وي، دا ژوند بیا د خون نه ډکي، د دې مزېدار خوني. خو هغه چا ته دا خون میلاویږي چې څوک په دغه ژوند کې یي. اوس یو سړی صبر نه کوي او نه په عبادت باندې دی صبر کولی شي، نه د ګناه نه ځان صبروي، نه په تقدیر باندې صبر کولی، او ته دې ته وایې چې په دې کې ښایسته ژوند دی. نه دې څه خبره ده؟ سحر ماښام یو سړی په ګناهونو کې ورځي، یو سړی دومره صبر نشي کولی او ځان نشي صبرولی چې په فیسبوک کې د جنۍ یو تصویر راشي او دی هغه واړی، په فیسبوک کې یو سندر راشي او دی واړی، په فیسبوک کې یو فلم راشي او دی هغه واړی. دی ځان دومره نشي صبرولی، دی به څه خوند وسکي د ژوند. او بیا له دا خبرې به هم کوي، غټ غټ امتحانونه به رایادوي، یاره که په موږ دا راشي نو الحمدلله وي مسلمانان یو. ته غټ امتحان پرېږده، لکه هغه حدیث دی که نه چې اووه قسمه خلک به د عرش د سوري لاندې که نه، یو پکې ذکر شوی دی چې ښایسته زنانه، اوچت نسب والا زنانه وله د زنا دعوت ورکو او هغه ورته اني اخاف الله، زه له الله نه یېرېږم. اوس دا امتحان پرېږده، دا خو بې انتها ګران امتحان دی، دا خو ډېره لویه فتنه ده، ډېره لویه، چې یو زنانه دعوت ورکړي یو هلک ته، هغه ښایسته زنانې اوچت نسب والی، او دی ورته زه له الله نه یېرېږم. ورته وایه تا دې ځای کې ځان صبر نه کو، ته په موبایل باندې یو ګوته داسې نشي راښکودی، ته په موبایل کې یو پروګرام نشي بندولی، ته د یو مجلس نه نشي پاسېدی چې هلته حرام چلیږي او حرام خویه کېږي، نو ته به د دغه غټو فتنو مقابله څه وکړې؟ ځکه همیشه دا سوال کول پکار دي چې الله موږ د امتحان نه بچ ساته. دا به نه وي چې زه تکړه یم، زه تکړه یم، زه تکړه یم، نه چلیږي. دا چې کله بالفعل د باندې راشي که نه دا امتحان، نو دا ډېر ګران کاري، ډېر انتهایي ګران کاري. د ګناه نه ځان صبرول نن سبا دا عبادت او دا صفت په ډېرو لږو خلکو کې دی چې دی به ځان د ګناه نه صبر کړي. او د ګناه نه ځان صبرول مشقت غواړي، یعنې سخته به په ځان باندې تېرولې، ځکه چې خواهشات خو دغه کار غواړي که نه، او ته په ځان سخته تېره کړې او ته هغه ګناه نه کړې، نو داسې معمولي عبادت مه ګڼئ. ګورئ، او مه داسې په دې نظر ورته ګوره چې جي دا یو ډېر اسان دی، دغه ما چې ورته اسان وي ما په نسبت د دې بل قسم وي، نو دا ښه ګران کار دی، مګر د هغه خلکو دپاره چې چاته الله اسان کړي او توفیق وله ورکړي. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه وی په دې ژوند کې موږ خوند څکلی دی، مزه هم څکلې ده، او دغه زموږ غوره ژوند. ما خبره دې پوره واخیسته چې دا خوند خو به هغه څوک څکي چې چا صبر کړی که نه. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه کې خو د اوچت صفات ټولو، ځکه هغه دا خبره ذکر کړې ده. او دا اثر کوم چې امام بخاري راوړی دی، دا امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې راوړی دی په سند سره. صبر کول لوی عبادت دی. موږ کې هر سړی دا غواړي چې موږ سره الله محبت وکړي، غواړي که نه غواړي؟ نو ان الله یحب الصابرین، الله مینه کوي د صبر کوونکو سره. موږ کې هر سړی دا غواړي چې الله زموږ سره مرسته وکړي او الله زما ملګری شي. ان الله مع الصابرین، الله ملګری دی د هغه خلکو چې هغوی صبر کوي. الله وصیت هم دقه کړی دی، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. ای مؤمنانو صبر کوئ او نورو ته هم د صبر وصیت کوئ. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا، په خپل هم صبر کوئ او بل ته هم د صبر وصیت کوئ، لعلکم تفلحون، هم په دې کې کامیابي پرته ده. الصبر عن محارم الله، د الله د نافرمانۍ نه ځان صبرول، د ګناهونو نه ځان صبرول. حدیث راوړی د ابو سعید رضی الله عنه،
أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض خلق د انصارو رالو د رسول صلی الله علیه وسلم خواته او سیتی غوښتل، یعنی چې موږ له مال راکه، موږ له پلانې شی راکه، پلانې راکه، څه ته چې ضرورت و. فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده. نو هغوی کې چې به هر چا څه شی غوښتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورله ورکوو، تر دې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په لاس کې کم مال و هغه ټول ختم شو. دې کې اشاره ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخاوت ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتهایی سخي انسان، چې چا به ترې څه شی وغوښتو نو د هغه په خوله کې او د هغه په ژبه باندې دا ټکی به نه راتو چې نشتي یا نشم یا نه. انتهایی سخي انسان، او دا د مؤمن اوچت صفت دی چې دی په ځان کې سخاوت راولي. بخل دا د مؤمن صفت نشي کېدی. دغه زموږ موضوع نه ده که موږ به ته په دې باندې ډېر دلایل بیان کړی وی، او زما الحمدلله یو مستقل بیان شتي په دې باندې، بخل باندې، بخل او کنجوسۍ باندې، هغه بیان به واورئ. موږ په هغې کې پوره دلایل ذکر کړي دي چې په هغې کې مذمت بیان شوی دی د دې قسمه صفاتو. کوم سړی چې بخیل او کنجوسي، دا د مؤمن صفت نشي کېدی. مؤمن به غني، مؤمن به سخي، مؤمن به کریمي، لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. اوس دوی چې څه غواړي هر څه ورله ورکړو. دا نه چې ځان دپاره به ترې دومره پرېږدم او زما بیبیانې دي او زما هم چې دی ضرورتونه دي، نه، هغه ټول هر څه هغوی له ورکړو. بیا مخکې وایي چې فقال لهم حين نفد كل شيء انفق بيديه. کله چې دا هر څه ختم شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته په دغه ټیم کې دا خبره وکړه: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم. ما سره چې څه مي که نه مالي هر څه چې نو ستاسو نه ګوره پټوم نه، ذخیره کوم نه، جمع کوم نه. او مخکې موږ سره حدیث تېر شوی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ابوذر غفاري ته وي که ما سره سره زر پراته وي د احد غر امره، نو زما دا نه ده خوښه چې 3 ورځې دې تېرې شي هغه دې ما سره وي. نو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څنګه ځان دپاره څه شی ذخیره کوي او د دوی نه پټوي، د دوی نه پناه کوي او ځان له جمع کوي؟ نه، کېدی نشي. وانه من يستعف يعفه الله. او دا خبره یاده کوي، څوک چې ځان د سوال کولو نه بچ کوي الله یې بچ ساتي. څوک چې ځان د سوال کولو نه بچ کوي نو الله یې د سوال نه بچ ساتي. عفت دې ته وایي. عفت د خېټې باره کې هم راځي چې یو سړی ځان د حرامو نه ساتي، د سوال کولو نه ساتي، الله یې ساتي. دغه شان عورت کې پاکوالی هم راځي، دغې ته هم عفت ویلی کېږي. نو دې کې دننه دواړه خبرې دننه رالي. د رزق په معامله کې چې څوک ځان د سوال نه ساتي الله یې ساتي. که خیال هم کړی دا کم سړی چې دا سوالونه مالونه ډېر کوي او د دې نه یو قسمه کاروبار جوړ کړی، دی عمر له سوالونه کوي، عمر له دی خوار ګرځي، ای به ورسره هر څه به ورسره ښه ډېري، خو دا د هغه بس په دقې باندې عادت شوی دی او په هغې کې الله پرېښودی او داسې ژوند شو. الله یې ته موږ وساتي. خو چې څوک ځان ساتي الله یې ساتي. دقې شان په دې کې دا خبره داخله شوه چې څوک خپل عورت ته حرامو نه ساتي الله یې حفاظت کوي. یو سړی کوشش وکړي که نه، لکه بعض خلک وایي یاره دعا کوو چې الله هدایت راکړي، نو ته کوشش وکړه الله هدایت درکوي. یو سړی وایي زه به د حرامو نه ځان څنګه لرې ساتم، زه به ځان د زنا نه څنګه بچ کوم، او زه به د لاس د زنا نه ځان څنګه بچ کوم، او زه به د نظر د زنا نه ځان څنګه بچ کوم. نو موږ ورته ته کوشش وکړه که نه. ومن انه من يستعف يعفه الله.
ته خو عفت طلب که که نه، ته خو پاکوالی طلب که، ته خو کوشش وکړه، الله دې ته بچ کوي. بیا وایي ومن یتصبر یصبره الله، دې دپاره دا روایت راوړی. او څوک چې ځان په زور صبروي الله ورته صبر نصیب کوي. څوک چې ځان صبروي الله ورته صبر نصیب کوي. ومن یستغني، او د صبر خبره به کوو تفصیلا، ومن یستغني یغنیه الله. او څوک چې ځان د مخلوق نه بې پروا کي الله یې بې پروا کي. یعنی یو نیم سړی انتهایی دنیا پرسي، د هر مخلوق نه به دی امیدونه ساتي. که د چا سره ګاډی ویني دی ورته پسخېږي، که د چا سره مال ویني هغې ته پسخېږي، که د چا ښایسته کور ویني هغې ته پسخېږي. مالدارانو ته به کته کېږي او بره کېږي، او صیب راغی او هغه راغی او علان راغی او فلان راغی، او دقې د مالدارانو نوکر به وي، او دې مالدارانو ته به چمچې چلی، ژوند هم به د ذلتي. خو څوک چې ځان د مخلوق نه بې پروا کي او الله سره رابطه مضبوطه کي، یغنیه الله، الله یې هم د دغه مخلوق د محتاجۍ نه بې پروا کي. الله به مخلوق ته نه محتاجوي. الله د هغه څه چې دي هغه ورته الله د خپل طرف نه پوره کوي. او چې څوک خالق پرېږدي او په مخلوق پورې ونغلي، رب العالمین یې دقه مخلوق په دې منځ کې پرېږدي، نو نه وله بیا هغه مخلوق حاجتونه پوره کولی شي، او نه هغه عزت پاتې شي. عزت هم لاړ او حاجتونه ورسره لاړو. ځکه یو حدیث کې دا راځي چې د چا زړه په څه شي پورې وتړلی شي که نه، وکیل الیه، الله یې هغه شي ته حواله کړي. نو چې اوس الله راولګي او تا یو مخلوق ته حواله کړي، نو مخلوق به ستا دپاره څه وکړي؟ ستا زړه په یو مخلوق پورې مثال کې ونښتو، د هغه سره د عقیده جوړه شوه او الله د نه هېر شو، الله به دې دقه مخلوق ته حواله کړي، نو مخلوق به تا سره څه وکړي؟ هغه په خپله محتاج دي. ځکه دا خبره یاده کړئ، زړونه الله پورې وتړئ، په الله باندې مضبوط یقین ساتئ. الله به دې د مخلوق نه بې پروا کي او د خپلو خزانو نه به دله هغه څه درکړي چې دې مخلوق ته به دې ضرورت هم رانه شي. او که ضرورت ترې رام شي، دا مخلوق به الله تا ته مسخر کړي، ستا خدمت به کوي، تا سره به منډه ووایي، سره دي چې ستا عزت به هم باقي پاتې شي. بیا مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ولن تعطوا عطاء خیرا واوسع من الصبر. او تاسو ته نه دی درکړی شوی یو نعمت، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، او تاسو ته یو نعمت نه دی درکړی شوی چې هغه نعمت دی د صبر نه زیات غوری او پراخی. معنی د جملې دا ده چې د صبر په شان نعمت هیچ چاته نه دی ورکړی شوی. صبر ډېر غوره نعمت دی او ډېر پراخه نعمت دی. د حدیث امام بخاري رحمه الله راوړی، په دې کې ومن یتصبر یصبره الله. یو سړی وایي ځان د ګناه نه څنګه صبر کړم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې کوشش وکړي الله ورته صبر نصیب کوي. چې څوک څه وکړي؟ کوشش وکړي. او ډېر خونې د دې ګورئ چې سړی ځان د ګناه نه صبروي. لکه امام ابن الجوزي رحمه الله نه یو قول نقل دی، هغه وایي لو أن شخصا ترك معصية لأجل الله لرأى ثمرة ذلك. چې سړی راولګي د الله د لاسه او د الله دپاره یو ګناه پرېږدي، دی به لازم د دې خپل کار ثمره او فایده او انجام د آخرت نه مخکې په دې دنیا کې ویني. په دنیا کې ورته الله ښایسته ژوند نصیب کړي. هلته حدیث دی که نه، معروف حدیث دی، من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا من. څوک چې د الله دپاره یو شی پرېږدي الله والا په بدل کې د هغې نه غوره ورکوي. نو چې څوک راولګي یو ګناه پرېږدي الله والا د هغې په بدله کې ډېر څه ورکوي. لکه موږ د دېسو خلکو واقعات اورېدلي هم دي، لیدلي هم دي. داسې پرهیزګار خلک چې لکه مثال کې یو ځي ته لاړو ډیوټۍ له کاروبار له، اول ته د الله نافرماني کېږي، یا ده ته وویلی شي چې ته به د الله نافرمانی پلانې کار به کوي، پای کې د الله نافرماني دی هغه کار پرېږدي. رب العالمین ولا داسې لارې ورته د بل ځای نه کولاو کړي چې دی ورته حیران شي.
خو نن سبا ایمانونه کمزوري شوي دي. که ته ورته وایي چې یاره دا کار خو الله ناروا کړی، یاره نو الله خو ناروا کړی، خو دلته مزدوري ده، خېټه هم ساتل غواړي. صحیح ده دا کار خو په شریعت کې روانه ده، خو څه وکړمه؟ ته زما د مزدورۍ مسله هم ده که ځان صبرول ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. یعنې معمولي که په موږ باندې امتحان راغی، یو طرف ته دنیا او بل طرف ته دین، زموږ نه هغه دین ټول تللی راغلی، ځان دومره موږ نه شو صبرولی. معمولي که دنیا راته راپېښه شوه، اوس د مانځه ټیم دی مثال کې، د مانځه په ټیم کې دنیا راپېښه شي، نو ډېر به داسې چې هغه مونځ به پرېږدو، دنیا پسې به منډې وهي. د عبادت ټیم دی، د اذکارو ټیم دی، د تهجدو ټیم دی، د درس ټیم دی، او په دې کې دنیا راپېښه شوه، دا هر څه دلی پرېږدي. نو ځان صبرول ډېر ګران کار دی. د ګناه نه او بیا ځان کې صبر راوسته په یو عبادت کولو کې، دا هم ډېر ګران کار دی. امام ابن القیم رحمه الله وی د ګناه نه ځان صبرول د دې دوه وجې دي او دوه فایدې دي. لکه فایدې خو زیاتې، خو هغه دلته یو څو ذکر کوي دود. وی وجه دا ده، یو وجه دا ده د الله دا نافرماني په دې نه کوي چې دی یېرېږي د هغه سزا نه کومه چې به دې ګناه کولو سره میلاویږي. لکه یو سړی د ځان یې د ګناه نه صبر کړی دی، نو یو وجه څه ده؟ د دې ګناه د عذاب نه یېرېږي. دویمه وجه دا ده الحیاء من الرب، د الله نه حیا کوي، ځکه دا ګناه نه کوي. کوم سړی چې د الله نه حیا کوي که نه، د ګناهونو نه ځان لرې ساتي. چې حکومت وایي که چا سپیډ و نو د کیمره کې به تصویر راځي، او که چا ګاډي کې پټه ونه تړله د سیټ هغه، نو تصویر به یې رانیسي، کیمره به یې رانیسي، او تصویر به تیالي، او فلاني ځای کې کیمرې، او فلاني ځای کې ورګي، دا ټول داسې سیده شوي دي، تپوس یې مه کوه. او ښه ورته پته ده چې رب العالمین معیني او زما اوري، او کرامن کاتبین د هر څه نوټ کوي، او بیا هم په ډېرو کې حیا نشته. د معمولي کیمرې د لاسه به دی د خپل ژوند لنډ تنګ کي، خو دی خلاف ورزي نه کوي د هغه قوانینو چې هغه ټریفیک قوانین دي. ولې؟ ځکه چې هلته پې جرمانه راځي 100 ریاله یا 500 روپۍ یا 1000 روپۍ جرمانه پې راځي. د هغه جرمانې نه د بچ کېدو دپاره دی دومره تکلیفونه تېروي، او ښه ورته پته دی چې دې ګناه د لاسه زه جهنم ته ځمه، زما آخرت پې تباه کېږي، بیا هم څه پروا نشته. نو کوم سړی چې حیا کوي د الله نه، مراقبة الله، د الله لحاظ ساتي چې الله ما وسعیني، الله زما دا خبرې اوري، دی د ګناه نه ځان لرې ساتي، دې کې شک نشته. الله د منافقانو صفت ذکر کړی، یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. دو ځان پټوي، چې کله ګناه کوي، نافرماني کوي، نو ځان پټوي، دوی شرمیږي، دوی له حیا ورځي د خلکو نه. من الناس ولا یستخفون من الله. الله وی بیا دغه خبره زما په باره کې بیانوي، بیا نه دوی حیا کوي، نه پکې شرم وي، نه پکې یری. وهو معهم، حالانکې هغه الله د دوی سره دی. مطلب دا چې د دوی هر څه ایني، د دوی هر څه اوري، بیا هم دوی کې حیا نه راځي. منافقانو کې حیا نه وي که نه. امام ابن القیم رحمه الله د خبرې دا مطلب دی چې د ګناه نه چې یو سړی ځان صبروي، د هغې دوه وجې دي. یوه د دې ګناه د انجام نه یېرېږي، چې الله به راله سزا راکوي، په دنیا کې هم کیدی شي او په آخرت کې هم کیدی شي. او دویم د الله نه حیا کوي. حیاناک انسان چې هغه ځان د ګناهونو نه لرې ساتي. فایدې دا ذکر کړې ده چې په ایمان به باقي پاتې شي، الابقاء علی الایمان، په ایمان به باقي پاتې شي. او دویم د ګناهونو نه به بچ وساتلی شي. او چې ایمان ستا پاتې شي، ایمان باندې پاتې شي، د ایمان د حفاظت وشي، نور ته څه غواړې د الله نه؟
ځکه زما ټولو ته دا نصیحت دی، منمه چې انسان کمزوری دی، بدن هم کمزوری دی، اراده هم کمزوری ده، عزیمت هم کمزوری دی، صبر هم کمزوری دی، ځکه چې الله په قرآن کې وخلق الانسان ضعیفه، انسان کمزوری پیدا کړی شوی دی. خو ټولو ته زما دا نصیحت دی چې ګوره د معمولي وخت خوند د لاسه هغه لوی جنت مه خرڅوه. لکه اوس یو سړی دی والعیاذ بالله د یو زنانه سره زنا کوي، دې که ډېر وخت د دې زنانه نه خوند واخلي څومره به وي؟ ګنټه، کیدای شي ګنټه لا ما زیات وي، کیدای شي ګنټه ځه 2 ګنټې که د 2 ګنټو د لاسه ته هغه جنت خرڅې چې د هغې پلنوالی د ځمکې او اسمان په اندازه دی. ته د ګنټې شهوت د لاسه د الله سبحانه وتعالی رضا په دا ولګې، ته د معمولي سندرې اورېدو د لاسه رب العالمین ناراضه کې، ته د انډیا د ډمانو او د پښتنو د ډمانو او د نورو ډمانو د کتو دپاره هغه معمولي خوند دپاره خپل دنیا او آخرت تباه کې. او ډېر کمقل انسان دی، ډېر کمقل انسان دی چې دی د معمولي خوند دپاره هغه ابدي ژوند هغه خرابوي، د معمولي خوند دپاره هغه عرش والا رب ناراضه کوي، د معمولي خوند دپاره قرآن او حدیث شاته وزاري. د دې ګناه داسې مثال دی، دا مثال زما ذهن ته راغی او یاد یې کوي، لکه یو سړی وږی دی او خوراک ته سم زړه شوی دی او دته خوراک کېښودی شو، په دې خوراک کې زهر دی، دی چې د خوراک کې خون به ورکوي که نه به ورکوي؟ ولې به خون ورکوي؟ وږی دی، انجام به یې سره وځي، مړ به شي. یعنې د یو څو نوڼو دپاره خپل ژوند خرڅ کو. دې مثال ته ګوره، د یو څو نوڼو دپاره خپل ژوند یې ختم کو ټول. دغه شان د ګناهګار مثال دی، د یو څو سکنډو ګناه دپاره، خوند دپاره، د ګنټې خوند دپاره، د 2 خوند دپاره هغه لوی پراخه جنت یې پکې خرڅ کو او د الله سبحانه وتعالی رضا یې پکې خرڅه کړه. دې ته یې ونه کتو چې الله په دې رضا کېږي که الله پې ناراضه کېږي. نو دا یو نصیحت دی چې ځان به د ګناه نه ځان د ګناه نه به صبرې لازم. یو سړی وي زه ځان څنګه صبر کړم، موږ خو چې دا کار ګران کار دی. نو یو څو خبرې درته ښیم، دا یادې کړه. اولنۍ خبره چې یو انسان ته دا پته وي چې دا ګناه څومره سپکه ده او څومره رذیل کار دی، نو دی بیا ځان د دې ګناه لرې ساتي. چې ورته دا پته وي چې دا ګناه څه ده؟ سپکه ده او رذیل کار دی، نو بیا به ترې ځان لرې ساتي. او چې دا ورسره په زړه کې وي چې د الله چې زه منع کړی یم د دې نه، نو هم د دې د لاسه یې منع کړی یم چې زه په دې سپکو او رذیل کارونو کې واقع نه شم. دا اولنۍ خبره چې ستا ذهن کې وي. دویمه خبره د الله نه یره. که څوک ما ته وایي که نه چې ما له لنډ جواب راکړه چې زه به د ګناه نه ځان څنګه لرې ساتم، نو لنډ جواب یې دا دی، د الله نه یره. کوم سړی چې د الله نه یریږي نو دی ځان د ګناهونو نه لرې ساتي، دې خبره کې شک نشته. نو د الله یره په زړه کې همیشه ساتئ چې ستا په زړه کې همیشه دی چې یو رب دی، هغه په ما باندې قادر دی، هغه ما هر وخت رانیوی شي، هغه هر وخت ما له عذاب راکولی شي، زه د هغه د باچایي لاندې یم، زه د هغه د زور او د قهر لاندې یم. نو بیا به د ګناهونو نه ځان لرې ساتي. خو چې د چا په زړه کې د الله یره نه وي
دی به ځان د ګناه نه څه بند کړي. لکه اوس ګوره دا خلک چې کله یو بل سره کښېني مجلس کې او یو پکې دغه خبر روان وي د باچا یا د وزیر اعظم چې مړه دا داسې ده دا داسې ده، دا ټولو ته یې غلی شي. ولې؟ دا خبر به باچا ته ورسي، خبر به باچا ته څنګه ورسي؟ وي نه خفیه ادارو والا دي، وی په دې خپلو خلکو کې راته ناستي، تا به وویری سم. او چې بیا دننه د خپلې ښځې سره په کوټه کې ناست وي نو د هغې سره هم څه خبرې نه شي کولی، یېرېږي چې یاره داسې نه دا ښځه مې په خفیه ادارو کې نه وي، دومره یره. او ښه یقیني ورته پته ده چې الله ملایک مقرر کړي دي او هره خبره هغه الله ته رسوي، بیا هم نه هېرېږي دغه الله. لکه دا خو کیدی شي چې ستا سره په دې مجلس کې خفیه ادارو والا ناست وي، دا کیدی شي چې تا پسې شاته حکومت لګېدلی او ستا حرکات سکنات ګوري، دا کیدی شي کې خبره ده، خو دا یقیني خبره ده چې دا هر څه زموږ نوټ کېږي او الله ته خېجولی کېږي. بیا هم د الله نه هېرېږي، بیا هم د الله نه هغه زړه کې خوف نه راځي. نو درېیم سبب کوم یو شو؟ د الله نه یره. درېیم الحیاء من الله، د الله نه حیا کول. معنی د الله قدر کول. ما لکم لا ترجون لله وقاره، سی چلی تاسو له چې د هغه رب عزت نه کوئ، د هغه قدر نه کوئ. وما قدر الله حق قدره، الله وی د خلکو د الله داسې قدر ونه کړو لکه څنګه چې پکار و. کې شک نشته، د الله ګیله کړې ده ګوره چې د خلکو د الله داسې قدر ونه کړو لکه څنګه چې پکار و. د الله نه حیا دا په اوچتو مؤمنانو کې او دا د اوچت مؤمن صفت نه نه الله راته ګوري. دا خبره چې د چا په خوله باندې او په زړه کې که نه دی د ګناهونو نه بچ شي، یاره الله راته ګوري. لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله د شپې به ګرځېدو په کوڅو کې کله چې خلیفه و، نو هغه یو زنانه خپلې لور ته وایي او پی به یې خرڅول، وایي اوبه پکې واچوه. نو هغې ورته وویل لور یې ورته امیر المؤمنین ګوره د دې نه منع کړې ده، پابندي یې لګولې. نو مور یې ورته وایي دلته امیر المؤمنین کوم ځای کې دی؟ لور یې ورته وایي امیر المؤمنین خو نشته، خو د امیر المؤمنین رب خو شته که نه. دې ته وایي ګوره د الله نه حیا کول او د الله قدر کول. هغه جنۍ هغه بیا د خپل زوی لپاره وغوښته، امیر المؤمنین عمر بن خطاب. او هغه واقعه مشهوره واقعه چې کله عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په یو سفر باندې ووتو ملګرو سره، او په دې شړو کې یو شپنکۍ ولیدو ګډې بیزې ساتلې. هغه ته اواز وکړي راشه روټۍ ته هغوی ناست وي کښېنه موږ سره. نو هغه ته یې ویې راځه روټۍ وخوره. هغه وایي زما روژه ده. د دې ځای نه پته ولګي دا څومره تقوادار سړی دی. یو سړی په شړو کې ګرځي ګډې بیزې ساتي او روژه یې نیولې. نو عبدالله بن عمر ورته ووایي په دې سخته کې هم ته روژې نیسې او دا ګرمې ګرمې هواګانې چلېږي او دې ګرمۍ ته وګوره، یا واو د دې ورځو نه پیدا اخلو د آخرت دپاره. نو ډوډۍ خو خبره ختمه شوه، ځکه چې خو ډوډۍ نه خوري روژې ده. بیا ورته وایي د دې ګډو بیزو نه یو راکړه موږ له که نه. هغه وایي دا خو زموږ د مالک دي، زما نه دي. نو امتحان یې هسې کوو په هغه باندې، د هغه تقوا یې کته او پرهیزګاري او د الله نه حیا او د الله نه یره. ورته وایي ستا مالک ته به څه پته ولګي چې ته ورته نه یې، نو هغه ته به څه پته ولګي. او یو ګړی ته موږ له راکړه او تاله به پیسې درکو، تاله به پیسې درکو او تاله به د هغې نه غوښه هم درکو، ځان له به روژه ماته کړي. هغوی نه د مالک ته وي، مالک ته به څه پته لګي؟ نو یو مالک ته پته که نه لګي نو الله ته خو پته لګي که نه. درې پیرې ابن عمر رضی الله عنهم هغه ته دا خبره وکړه، هغه دقه جواب ورکړو. ډېر ته متاثره شو عبدالله بن عمر
او به د ځان سره به یې دا خبره بار بار کوله وي که مالک نشتی الله خو شتي که او چې څنګه مدینې ته واپس راغی د هغه سړي د دغه شپنکي د مالک معلومات یې وکړو د هغه نه یې دغه شپنکی هم واخیستو د هغه سره غلام و هغه شپنکی ته یې هم واخیستو هغه ګډې بیزې ته ټولې واخیستې هغه شپنکی آزاد کړو هغه ګډې بیزې ورله ورکړې د هغه د هغه تقوا نه دومره متاثره شو دې ته وایي د الله نه یره دې ته وایي د حیا کول د الله نه داسې حیا چې په یو انسان کې که نه دی د ګناهونو نه بچ شي بیا څلورم چې ته د دغه نعمتونو قدر وکړي کوم چې الله تعالی درکړي دي د نعمتونو قدر وکړي کوم چې الله تعالی درکړي دي ځکه چې ته چې هره ګناه کې نو په هغې کې به یو نعمت استعمالېږي که نه لازم به استعمالېږي داسې ما ته سوال شو زه داسې ګناه ما ته وښایي چې د الله نعمت پکې نه استعمالېږي ذهن کې مې داسې ګناه شته لازم به پکې یو داسې نعمت استعمالېږي چې هغه الله تعالی درکړی نو د دې نعمتونو قدر دی دې کې او دې کې د الله هم قدر دی اوس الله تعالی نعمت درکړی ته څنګه رالګې هغه نعمت هم د حق الله په دشمنۍ کې استعمالوي لکه دې داسې مثال دی چې زه یو کس دا پین ورکړم چې دا واله دا تا ته څه شو دا هدیه شو او سبا له به زه خبر شم چې ده په حقه پین باندې رالګېدلی دی او په پاڼه باندې په ما پسې کنځلې لیکلي نو څومره به زه خفه کېږم وایم چې یاره دا سړی څه بې وفا او ناشکره سړی دی ما وله قلم ورکړو زما په قلم یې په ما پسې کنځلې ولیکلي نو الله به څه وایي د هغه سړي په باره کې چې د دومره نعمتونو الله ورکړو دی راولګېدو هغه نعمت یې همداقه الله په دشمنۍ کې ولګو او د نعمت هم قدر پکار دی ځکه چې د ګناهونو سره نعمتونه ختمیږي ګورې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم الله د یو قوم حالت دا وخت پورې نه بدلېږي چې څو پورې هغوی په خپله ځان خراب کړی نه بیا حالات بدل شي نو دا سویم سبب شو څلورم پنځم د خپل نفس د عزت خیال ساتل بیا به د ګناه نه ځان صبرولی شي د خپل نفس د عزت خیال ساتل لکه چې ستا زړه کې دی چې دې سره زما عزت هغه خرابېږي او زه یو شریف النفس سړی یم دا خو د سپکو خلکو کار دی دا خو د بېدینو د رزیل خلکو کار دی زه خو څنګه دا کار کوم چې دا خبره د زړه کې هم د ګناهونو نه وبچ شي الله په توفیق سره شپږمه محبت الله د الله سره محبت ساتل چې د الله سره دې محبت وي که نه نو د هغه نافرماني و بیا نه کړي ان المحب لمن يحب مطیع څوک چې د چا سره محبت کوي بیا د هغه خبره هم مني او د هغه څه نه ځان لرې ساتي چې په هغې کې بیا د هغه نافرماني نو د الله سره محبت اووم سبب ده د ګناه انجام معلومول د ګناه انجام معلومول چې د دې نتیجه څه ده دا کوم کار چې زه کوم د دې څه نتیجه ده دا معلومه که د قرآن او د حدیث نه او د علماو خواله لاړ شه چې انجام دې وله معلوم کړو نتیجه دې وله معلومه کړه بیا به دې ځان لرې ساتي خو اکثر چې ګناه کې واقعي یا واقع کېږي یا واقع شوي نو دوی د انجام نه پوره نه خبر که خبرې مې سرسري خبرې اتمه وجه ډېره ناشنا لنډ امیدونه ساتل څنګه لکه اوس یو سړی دی هغه دا ووایي چې یار زما دا ژوند مختصر دی په دې دنیا کې اوږده اوږده امیدونه یې نه دي چې یاره زه به پاتې کېږم او زما به نوسي او کړوسي او دا نه دی بیا ځان د ګناهونو نه لرې ساتي ولې ځکه چې دی وایي چې دغه دی وایي زما د الله سره ملاقات دی دغه دی زما د الله سره ملاقات دی نو د کوم سړي په زړه کې چې دا خبره وي چې دغه دی زما د الله سره ملاقات دی دی به ګناه کې واقع کېږي که ځان به دې ساتي ځان دې ساتي خو چې هغه یو دی چې وایي نه مړه لا شتي عمر او لا به بوډا کېږم او سپین ږیری کېږم به او بیا به بیمارېږم او بیا به مرګ راځي او کله به راځي دی په ګناهونو کې واقع کېږي
نهم سبب چې دا خبره ته یادوي چې ګناهونو باندې همیشوالی د انسان اخره خاتمه خرابوي. ګناهونو باندې همیشوالی د انسان اخره خاتمه خرابوي. څنګه؟ بارک الله فیک. د مرګ د راتلو پته نه لګي او کیدی شي مرګ راشي او دی په دغه ګناه کې. دا خبرې خو یعنې چې زړه ژوندی واضح خبرې دي. کله چې ته یو ګناه کې او دا خبر راوړي چې دې ټیم کې دا خبره زړه کې راوړي چې که دې ټیم کې زه مړ شم، نو چې دا خبره دې ذهن کې بیا به ځان د ګناهونو نه لرې ساتي. دغه شان لسمه خبره هغه ده چې دا ګناه یوازې په تا باندې بد اثر نه کوي بلکې په معاشره باندې هم بد اثر کوي. چې کله دې خبرې ته ستا سوچ بیا به ځان د ګناه نه لرې ساتي. لکه یو سړی دی نشه کوي او دی دا سوچ وکړي چې دا نشه کول یوازې مال نقصان نه راکوي بلکې دې دلاسه قوم تباه کېږي، معاشره تباه کېږي، ملک تباه کېږي، دی بیا ځان د ګناه نه بندوي. څو خبرې شوې؟ یولسمه چې دا خبره دې زړه کېږي چې دې ګناه پرېښودو سره الله راضي کېږي نو بیا به ګناه نه لري. چې دا خبره دې زړه کېږي چې دې ګناه پرېښودو سره څوک راضي کېږي؟ الله راضي کېږي، نو بیا به ته د ګناه نه ځان لرې ساتي. دولسمه خبره چې دا د ذهن کې که دا ګناه درته وبخلی شي هم که نه خو خجالته به یې څه به یې؟ خجالته به یې. کله چې دا ګناه رایادوي رب ما ته چا وي چې دا کار کوه نو بیا به ځان د ګناهونو نه لرې ساتي. څو خبرې شوې؟ کمې کمې دي لکه چې ګناه ځان ته سپکه ښکاره کړي. د الله نه یره، د الله نه حیا کول، د نعمتونو قدر کول، د خپل نفس او عزت خیال ساتل، د الله سره محبت، د ګناه انجام معلومول، لنډ امیدونه ساتل، نتیجې ته سوچ کول چې د ګناهونو د لاسه آخره خاتمه ورانیږي. دې خبرې ته سوچ کول چې د ګناه یوازې ماله نقصان نه راکوي بلکې د معاشرې له نقصان ورکوي. د ګناه پرېښودو سره الله راضي کېږي. که دا مفهوم شي خو بیا به هم ستا په زړه کې خجالت او دا قسمه سوچونه دا به پاتې شي او د الله سره محبت ساتل. دا 12 اسباب په اختصار سره ذکر شو، اگر که نور هم دي خو که چا په دې باندې عمل وکړو نو انشاءالله هغه به د الله په توفیق سره د ګناهونو نه به بچي. ښه، د هغې نه بعد امام بخاري رحمه الله روایت راوړی دی او دا دویم روایت دی او اخرنی دی په دې باب کې. مغیره بن شعبه رضی الله عنه وی كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم او تنتفخ قدمه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې دومره اوږد لمونځ کوو چې د خپې به وپړسېدې. فیقال له، نو هغه ته به وویلی شو چې یا رسول الله لکه دومره اوږد عبادت تاسو کوئ. یو روایت کې داسې راځي چې عایشې رضی الله عنها ورته وایي چې یا رسول الله الله خو ستا تېرې شوي راتلونکي خطاګانې معاف کړي دي، نو دا دومره عبادت. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې افلا اکون عبدا شکورا، زه به د ځان نه شکرګزار بنده نه جوړوم. سبحان الله، یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بندګي دا د دې دپاره دی چې د الله شکر ادا کوي. هغه سړی چې د هغه انجام معلوم دی چې هغه د جنتیانو سردار دی، د جنت دروازه به کولاوي، د پیغمبرانو امام دی، دا د هغه سړي بندګي صرف دې دپاره دی چې شکر ادا کوي. او زمونږ چې انجام نه دی معلوم، د جنت او د جهنم فیصله زمونږ نه ده معلومه، چېرته به ځو چېرته به نه ځو دا زمونږ حالات نه دي معلوم،
په قبر کې به موږ سره څه کېږي د دې هېڅ پته نه لګي، برزخ کې به څه کېږي هېڅ پته نه لګي، حشر کې به څه کېږي هېڅ پته نه لګي، او بیا هم دومره په ارام ناست یو، نه عبادات شتي، نه تقوا شتي، نه پرهیزګاري شتي. ښه دا حدیث امام بخاري دلته ولې راوړو؟ صبر ته ضرورت دی. بارک الله فیک. اوس هغه بل قسم صبر ته اشاره کوي، صبر د الله په عبادت کولو باندې. یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د خپې پړسېږي ستاسو څه خیال دی؟ د به صبر ته ضرورت نه ډېر ضرورت به لکه یو سړی فرض منځله جومات ته ننوځي او دا پاو ساعت بعضو باندې داسې تېرېږي لکه ته به چې چا په زور تړلی او څنګه د امام سلام ګرځول او دی منډه کوي، او چې یو سړی د شپې ولاړي نفلي مانځه کې دومره اوږد چې خپې وپړسېدي، دا به څومره صبر وي. نو امام بخاري اشاره دې ته کوي چې د الله په بندګۍ باندې صبر کوه، دا عبادت چې ته کې صبر کوه. او دا هله په انسان کې دا صبر راځي چې کله تا ته پته ولګي چې په دې بندګۍ کولو سره، په دې عبادت کولو سره زما نه عرش والا راضي کېږي. چې دا څوک چې زړه کېږي که نه چې په دې باندې څوک راضي کېږي؟ الله. بیا به زړه اساني. او دویم چې تا ته دا پته وي چې یاره د دې په بدله کې به الله ماله ډېر څه راکوي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم، نو بیا به درته دا عبادت اساني. هسې د مجاهدینو ته وګورئ او د تاریخ راوچت کې او صحابه کرامو نه واله او بیا راځه د خپل بدن تورو ته نیوه او د دې ټوکړې ټوکړې کېده او د سر جدا کېده د بدن نه او په وینو کې لت پت کېده. داسې اسان کار دی؟ دا خو دلته موږ په پښتو قالونو ناست یو، مزېدار عیسیان راته لګېدلي دي او دا چې معمولي چې صرف د جمعې مانځه کې ودرې بهر چې ګڼه ډېرې بهر یې ودرې او ته په روډ ودرېږه چې ستا پته ولګي چې نور دې لږ ووایي، نو بیا درته ګوره په امام پسې څومره خبرې کوي. وړه مونځ یې سم اوږد کړو، سجده یې اوږده کړه او رکوع یې اوږده کړه، اصیب دې دلاسې چې په ده باندې لږ نور لګېدلی. یو سړی چې د جهاد میدان ته کوزېږي او دی بچي پرېږدي او ښځه پرېږدي، مور پله پرېږدي، دا دنیا ټوله شاته پرېږدي، دا د غرامره صبر غواړي، دا د غرامره صبر غواړي. هر عبادت صبر غواړي. او تاسو چې دلته ناست یې او دا کم ملګري چې دا بیان اوري او زه چې کوم دا هر څه صبر غواړي. ځکه چې خواهشات خو شتي که نه چې یاره بهر داسې هم کېدی شو، په چکر هم لګېدی شو، دې ټیم کې د غیبت او د چغلخورۍ مجلس هم کېدی شو، ناروا کارونو ته پکې سوچ ځي، او که نور څه نه کیس هم نه ملګرو سره به مې ګپ شپ لګولی وی، کیس نه اوده شوی وی، بهر ته به وته، دا مې کړی دغه مې کړی. د هر څه یو سړی پرېږدي او د الله هغه بندګۍ ته کښېني، دا صبر غواړي. نو په دې ځای کې امام بخاري دغې ته اشاره کوي چې دا صبر به هم په ځان کې راولي. بیا دا فایده یاده کوي الصبر علی طاعت الله، د الله په بندګۍ باندې او طاعت کې صبر کول، دې کې دنه درې خبرې راځي. د دې عبادت کولو نه مخکې صبر کول، عبادت کولو نه مخکې څنګه صبر کول؟ نیت کول خالص، چې دا بندګي به زه خالص د الله دپاره کوم، دم صبر دی. ګورئ نور چاته پکې برخه ورنه کړي. بیا د دې عبادت په دوران کې صبر کول په دې طریقې سره چې ستا دا سوچي او دا دې په ښه عقیدې او دا خبره دې په زړه کې چې الله معیني، نو دا بندګي داسې وکړه لکه څنګه چې الله غواړي. ښه د عبادت نه بعد هم صبر کول څنګه؟ بیا چاته نه ښکاره کول، پټ ساتل، دا هم صبر غواړي. د خپل عبادت پټ ساتل او بندول، دا هم بیا صبر غواړي. د درېونه خبرې په دې کې دننه راځي، د درېونه خبرې په دې کې دننه راځي. په دې به اکتفا وکړو، اگر که دا خو ډېرې اوږدې خبرې دي، خو موږ بعض هغه اهم نقاط هغه بیان کړو د دې لپاره چې دا خبره زموږ زړه ته کوشي. دې سره دا درس هم اختتام ته ورسېدو، دا باب هم اختتام ته ورسېدو، باب الصبر عن محارم الله. پر روان درس کې به انشاءالله باب شروع کوو، باب ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته صبر نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته صبر نصیب کړي
د ګناه نه ځان صبرول، که هغه په بندګۍ باندې صبر کول دي او که هغه په تقدیر باندې صبر کول دي. الله یې دا ټول موږ ته نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر قسمه ګناه نه لرې ساتي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.